سږکال چارسده، مردان، صوابع او خوشا سیمه کې د تماکو فصل د غلې باران له امله نقصان شوی وو. د څه په وجه چې تماکو کم او غوښتنه زیاته شوې ده. تماکو نرخ د 800 روپو نه اوړېدلې دی، پس چې کروندګر ډیر خوشاله په نظر راځي. او سږني کال باندې خو ښه پیسې کوي، څه نه څه مزدوري به پاتې شي او سږکال لکه اوس دا ریټ 800 روپۍ ته د ډیپوان والا ورساو. دا موږ له ډیپوان والا قدرتي ریټ ته ګڼو. ډیپوان والا هغه ریټ نه دی کوم چې د حکومت په خوښه وي. حکومت په خوښه ریټ چې وي که نه، هغه 2-3.5 لکه څه ریټ ته په هغې کې موږ ته هېڅ شی نه پاتې کېږي. د تماکو په ښه بیه خوشحاله زمیندار وایي چې هر کال تماکو کرو، دا ځل یې د خرڅ بیه زیاته ده، خو د دې دا مطلب نه دی چې راتلونکي کال د دومره ډیر وکرلی شي چې بې قدره شي. تماکو خو به کرو، خو لکه زما نورو خلکو ته هم دا خواست دی که نه، زموږ پښتون سړی خو چې لکه کم څیز ګران نو بیا دونه وکري چې لکه وایي د کوټو په سرونو مې کري. نو زه هر چاته خپله به هم زه دغه کوم لکه دا سږکال چې مې څومره کرلي، لکه زما خو ګریمنټ دي که نه، 2 ډبل یو دي، 2 نورې دي، 2 لکه زما 6 ګریمنټ دي. نو زه وایم چې لکه دومره دې وکري چې مناسب دې وکري. دا دې نه کوي لکه 329 هغې تړلی کېدی شي 350 یې کي، لکه دا خو اوس د ګلۍ په وجه یا د څه په وجه به لکه دا ریټ ښه ته که نه، نو دا به را روان کال لکه د دې دا پته نه لګي. نو دومره دې نه کري چې لکه بیا احتجاجونه موږ خپله موټر ویګانې پکې بندې شوي وو، پوره قیسې وې، شپې به هم د ګاډو لاندې کولې، بیا نه خرڅېږي. د زمیندارو د سازمان غړي هم وایي د تماکو نرخ ښه کېدو کې د حکومت څه کردار نشته. د آفت له وجې د تماکو مقدار کم او غوښتنه یې زیاته شوې ده. بلخوا د کمپنیانو 2 مخیزې پالیسۍ هم د تماکو ګران والي کې کردار ترسره کړو او دغسې ریټ 865 روپۍ کیلو ته ورسېده. پرون په نوی ریټ راغی چې هغه 800 روپۍ کپنو ریټ مقرر کړ. نو دې کې نه منګه دا وایي چې دا د حکومت دغه دی کې نه د حکومت د خوا څه خبره شته. دا د ملکونو کې ضرورت ډیر دی. د 144 او د 142 ملکونو کپنۍ زموږ په پاکستان کې اړمې دي. که د حکومت د خوا تعاون موږ صدې کې وی نو په کار دا و چې کم تماکو زموږ ګلۍ وال موږ څومره منډې بورډ ته او اډیسي ته او یاره هر طرف ته موږ د خپل ټیم لاړو، خو لکه موږ ته د حکومت د خوا نه 1 روپۍ څه پیدا زمیندارو ته میلاو نشوه. په ملک دننه د 3 غټو کمپنیانو په شمول یو شمېر د تماکو کمپنیانې کار کوي او هر کال کروندګرو سره لاسلیک د خپل ضرورت لپاره کوي چې د تیر کال یو کم 50 میلیونه کیلو نه 6 میلیونه کیلو کوټه سږکال اضافي ده چې هغه سږکال غلې باران نقصاني کړې ده، ځکه په صوبه دننه د تماکو مقدار کم شوی دی او نرخ یې زیات. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.